کله هم چې زمونږ نه پس ځای کې خپل موبایل ورک شي بیا موږ دغه ټایم کې دوه سوچ کوو چې اوس زموږ په دې کې چې کومه ډیټا زموږ وه هغه ډیټا موږ دغه موبایل نه څنګه ختم کړو. زموږ چې کوم د ګیلډ ډیټا وه، کومه بزنس ډیټا وي، ایمیل وي، جیمیل وي، بینک انفارمیشن وي، دغه ډیټا موږ دغه ورک شوي موبایل نه څنګه ختمه کړو. دویمه خبره څنګه موږ وکړو چې دغه موبایل کوم لوکیشن چې موږ معلوم کړو دا بل چې دا وخت دې په کم ځای کې پروت دی چې موږ هغه پسې لاړ شو او هغه موبایل له هغه ځای نه راواخلو. نو موږ به څنګه معلومو چې دا په کوم ځای کې پروت دی، یا به څنګه موږ داسې کوو چې باقي کومه ډیټا وي هغه ډایرکټ د بل ځای نه خپل موبایل راولو او هغه ډیټا د هغې نه ختمه کړو. د دواړو طریقې دې موبایل کې دې ویډیو کې ښیم. نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ. ټول نه مخکې به تاسو دې لپاره څه کوئ، زه سکرین ریکارډینګ کوم. دلته تاسو ګورئ د سکرین ریکارډینګ ته ټوله طریقه درته زه په دې ویډیو کې ښیم. ټول نه مخکې چې کله هم تاسو داسې موبایل راشي تاسو ډایرکټ بل موبایل راولئ او را به شئ دلته کې ګوګل پلی سټور ته. دلته تاسو دا یو اپلیکیشن ته هم دا تاسو ډایرکټ سرچ کړئ. دا ګوګل د سایډ دی آفیشیلی فایند مای ډیوایس، دا به تاسو ډایرکټ دلته کې سرچ کړئ. ګوګل تاسو کله دلته کې سرچ کړئ دا ما ډاونلوډ کړی دی الریډي، دا ما ته وښایي چې اوپن کوم، دا تاسو دې ډاونلوډ کړئ. تاسو بیا راشئ ډایرکټ دا اپلیکیشن چې کوم ما ډاونلوډ کوم دا تاسو ډایرکټ داسې کولاو کړئ. دلته سره دا دوه اپشن راشي، دا تاسو به دا لاندې کوم دی ساین ان as guest، تاسو به د دویم اپشن ډایرکټ په بل موبایل کلیک کړئ. تاسو کله دویم موبایل راواخلئ کور کې چانه بل څه وکړئ تاسو ته ښایي چې ایمیل اور فون نمبر تاسو به څه وکړئ چې تاسو کوم موبایل تاسو نه ورک شوی تاسو د هغې موبایل کوم ایمیل چې وي مطلب جیمیل کوم چې موږ جوړ کړی ګوګل پلی سټور کې جوړ کړی یوټیوب کې یوز کوم هغه جیمیل تاسو دلته کې ولګوئ. ګوره دلته کې اوس زه فار ایگزامپل زه دغه جیمیل لګوم، دا ما سره هغه جیمیل ما سره دلته کې ولګو. اوس ګوره بس کوم دا اوس نیکسټ کوم، دلته ما نیکسټ بټن کلیک کړه، نیکسټ مې کوم. اوس دې هغه ګوره دلته کې اوس دا ما ته ښایي چې پاسورډ ورکړه، که هغه جیمیل چې کوم پاسورډ کوم چې ما سره په ورک شوي موبایل کې نو زه به هغه دلته کې ولګوم. ګوره دلته کې دلته ما سره هغه ولګو، دلته بس پاسورډ ما ولګو. دې هغه ګوره دلته کې ما ته تاسو ګورئ ټیکنو پویر 4 کنټیکټینګ ډیوایس، دا اوس ګوره ما ډیوایس راغلی ما ته ښایي چارج پې کوم دی دا وخت یې پکې 15% چارج دی. اصل کې ما دا موبایل په لاسو کې را سره دی نو ما ته ښایي چې اینډ یور هینډ ستا په لاسو کې دا موبایل دا ټایم خو تاسو ته طریقه ښیم کله چې تاسو ورک شي تاسو بیا پیدا کوئ. ما ته لوکیشن هم راغست چې دا په کوم ځای کې پروت دی، اوس په مکمل نور ټول ډیټیل درته ښیم. ټول نه مخکې لیکلی دی پلی ساوند، نو که تاسو په پلی ساوند باندې کلیک وکړئ یو رینګ ټون دلته ولګېد. نو که تاسو ته ښکاري چې داسې ګڼه ده په ځای کې د موبایل تاسو چېرته ورک شو او تاسو ته ښکاري زما په خوا شاید نږدې ځای کې دی، نو تاسو ته پلی ساوند وایي هغې کې به د اواز ولګي تاسو ته پته ولګي د موبایل په کوم ځای کې پروت دی. دویمه خبره سیکیور ډیوایس، سیکیور ډیوایس باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو فار ایگزامپل ولیکم چې دلته کې ما ولیکلم دا ویډیو ګوري کېږي نه لیکم دې ځین کې څه ولیکم چې دا موبایل کې چیرې هم تاسو ته چېرته میلاو شو نو تاسو ما سره رابطه وکړئ په دې نمبر باندې. نو اوس بر ما دا میسج ولیکم زه به تاسو هغه میسج ټول ټایپ کړم، لاندې به خپل موبایل نمبر دې کې ته ولیکم دا ټوټل نمبر به ولیکم بیا به سیکیور ډیوایس و. نو اوس که دا موبایل چېرې چا منه ورک شو چا مونته کو ګورئ هغې ته دا میسج راشي بر هغه میسج به ته راشي چې کومه لیکلی چېرې د ما تاسو رابطه وکړئ من دا موبایل ورک شوی دی. دویم لاندې کال اونر هغې ته دا اپشن راشي. نو که څنګه دا بټن وي ډایرکټ به ته کال راشي، ستا چې کوم نوي نمبر ورکړی ته به کال راشي تاسو سره به ښه کس ته میلاو شي ته به خپل کنټیکټ وي ستا خپل موبایل میلاو شي. درېیمه خبرې ته ورسره درېیمه خبر ده چې اوس مونږ معلوموو چې زمونږ ډیوایس چې کومه دی کومه زمونږ نه ورک شو اوس دا په کوم ځای کې دا چېرته کې پروت دی چې مونږ واپس لاړ شو هغه مونږ راواخلو. ګورئ اوس دا درېیمه خبر ده مین پوینټ زموږ د ویډیو دا دی. نو اوس ګورو دلته کې ورته لوکیشن یې ماته راواخلې زه به داسې وکړم چې را به شم دلته کې یو بله خبره منشن کوم په دې انفارمیشن بټن تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به ستاسو د موبایل آیمي هم وښایي که تاسو ته آیمي ضرورت وي بیا آیمي نه موبایل ټیک کېږي نو آیمي ضروري وي. بیا زه موبایل آیکن داسې کلیک کړم یو ځلې ما کلیک کړل ته وګورئ لاندې ما سره د ګوګل د اپشن راشي دوه دا به زه کلیک کړم او د ګوګل اپشن به ووایم دې به سره فایند مای ډیوایس ایپ نه راوستمه دی ګوګل میپ ته. نو اوس ما ته به بالکل ایګزیکټ بالکل صفا وښایي چې ستا موبایل د وخت دی په کوم ځای کې پروت دی او ته هم په کوم ځای کې او ستا د موبایل ومنځ کې څومره فاصله ده څومره لار ده. نو ستاسو په دې ځای کې ګور دې ما ته ټول لوکیشن نه کوي په کوم ځای باندې زما موبایل پروت دی.
اوس دلته په سٹارټ ډایرکشن باندې و موږ چې کلیک وکم ډایرکټ بیا چې څنګه زم د ما سره د اپشن د رواني ما ته باټول لار د سیفاینډ کې د کم ځای پوری کم ځای کې چې همارا موبایل په د سٹارټ باندې کلیک وکم نو ما سره دا ډیټا ټول مخ کې لارو ما ته وخی نو په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې تاسو کم موبایل وي دا غیغه ډیټا تاسو ختمه کړئ یا تاسو معلوم دي په کم ځای باندې په د ویډیو مخ کې خپل مرګرو سم شیر کړئ او مرګري به کې هم منشن کړئ چې کله هم تاسو دا سکی په لایو کې ناغو ته ادي بار کې پتوي نو امید لرم زمانه ویډیو خوشي ځان سره لایک کړئ ان شاء الله ملاقات کوي بل نو ویډیو کې د لوی الله پامان